یو ورځ موسی علیه السلام الله رب العالمین ته شکایت وکړو چې ای زما ربه خلق ما پسې خبرې کوي زما غیبتونه کوي ما پسې تهمتونه تړي د خلکو د خبرو نه تنګ راغلم ای ربه څه وکم الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ناشنا تسلی ورکړه چې ای موسی مه خفه کېږه د خلکو په خبرو زه رب یم خالق یم دغه خلق ما پیدا کړي دي دوی ته رزق ورکوم دوی ته ژوند ورکوم سره د دې نه دوی زما په ذات پسې خبرې کوي کله وایي ملائکې د الله لوریانې دي کله وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی کله وایي عزیر علیه السلام د الله زوی دی کله وایي الله رب العالمین بالکل شته نه نو ای وروره زه تا ته ویم چې د دې خلو او د دې ژبو نه د الله رب العالمین ذات پاتې نه شو پیغمبران پاتې نه شول ما او تاسو ما او تاسې به خبرې نه کیږي خامخا به کیږي د خلکو د خبرو پروا مه کوئ په دنیا کې دوه قسمه خلک ژوند تیری یو د کار والا خلک دي یو د خبرو والا خلک دي کم خلک چې کار کوي هغه خبرو ته نه دی اوزګار چې چا پسې خبرې وکړي او دویم د خبرو والا دي هغه کار کولی نشي نو خبرو ته اوزګار دی ځکه خلکو پسې خبرې کوي د خلکو د خبرو مثال داسې دی لکه کاڼي دغه کاڼي دی چې په سر واچول نو سر به دې مات کړي ترقي به ونه کړي او که دغه خبرې د خپو لاندې کړې نو چت به پرې وخېږي ترقي به وکړي نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وویل چې ای موسی زه د خلکو د خبرو پروا نه کوم ته یې مه کوه کله چې موسی علیه السلام د خلکو د خبرو پروا پرېښوستله ویې نه کړه د فرعون په شان د بادشاه ملا یې ماته کړه نو که تا هم د خلکو د خبرو پروا ونه کړه ډېره غټه ترقي به په خپل ژوند کې وکړي